تاسو به د مصنوعي ځیرکتیا یا هوش مصنوعي په اړه ډیر زیات اوریدلی وي. په راتلونکي کې انسانان داسې نړۍ ته داخليږي چیرې چې ماشینونه فکر کوي، د معلوماتو ځواک له انسان نه ماشین ته انتقالیږي. د نړۍ اقتصادي، پوځي او سیاسي بڼه به په بشپړه توګه بدلیږي. دا سفر هم ډارونکی، هم هیجان انگیز او هم د بشریت د نوي دور پیل دی. مصنوعي ځیرکتیا د انسان تر ټولو ستره اختراع او تر ټولو ستر خطر دی. دا کولی شي زموږ ژوند 100 برابره اسانه کړي یا یې 100 برابره ستونزمن کړي. Oh my God. تر ټولو مهمه پوښتنه دا نه ده چې AI